سلامونه ملګرو، زه دیدار یوسفزی نن تاسو ته د یوې ډېرې مهمې او د معلوماتي ویډیو په حواله حاضر یم. دا ویډیو چې دا د سټوډنټ ویزې په حواله ده او دلته بیا د ورک پرمټ حاصلولو په حواله ده. په دې باندې ما په فیسبوک باندې هم خبرې کړې دي او ویډیو مې هم جوړه کړې ده. خو نننۍ ویډیو ضرورت ځکه پېښ شو چې ډېرو کالجونو په خپل فیسونو کې کمی کړی دی، نو ما چې ملګري خبر شي او که څوک راتله غواړي نو چې هغو ته دا معلومات ورسي. دا پروګرام چې کوم دی SDS وته سټوډنټ ډایرکټ سټریم، دا خو ډېر مخکې نو، خو په روز کال پکې پاکستان هم شامل شو، یو 15 ملکونه پکې نور دي، یو پکې پاکستان شو. نو ما ځکه په روز کال هم په دې حواله باندې فیسبوک باندې ویډیو کړی وه، خو په یوټیوب باندې دا زما اولنۍ ویډیو ده په دې حواله. نو ملګري کولی شي چې زما سره اوسي، زه معلومات تاسو له درکوم چې څه کول غواړي، څه د ریکوایرمنټس دي، څه طریقې کار ده. د دې لپاره ټول نه مخکې خو به دا چې لکه په آیلټس کم انګلیش لینګویج ټیسټ چې کوم دی په هغې کې به 6 بینډ پکاري او دا په هر یو سیکشن کې یا په هر یو پورشن کې به پکاري، لکه سپیکینګ، لیسنینګ، رایټینګ او ریډینګ په ټولو کې به 6 بینډ پکاري. دویم بیا دا ده چې یو GIC سرټیفیکیټ ورته وایي، تاسو به لکه $10,000 چې کوم دی هغه د کاناډا په بانک کې دی، دې ته وایي GIC یا ګارانټډ انویسټمنټ سرټیفیکیټ. دا پیسې چې کومې به وي نو دا به لکه کاناډا حکومت ځان له نه اخلي، خو دا به دلته جمع شي. کله چې تاسو بیا راشئ نو دا به تاسو له په قسطونو کې دا پیسې درکوي. دریم مهمه خبره پکې دا ده چې دلته به تاسو په یو داسې کالج کې داخله اخلئ چې په هغې کې دا پروګرام یا دغه پروګرام ته وایي PGWP یا پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ پروګرام، او د دې لپاره چې کوم لرنینګ انسټیټیوشنز دي نو دې ته وایي DLI ډیزګنیټډ لرنینګ انسټیټیوشن دې ته وایي، او کوم چې منتخب شوي دي نو هغه کالجونو کې به داخله اخلئ. او دا خبره به یاد ساتئ چې ستاسو داخله چې په داسې ډیپلومه کې چې کم از کم 2 کاله وي، که تاسو په سرټیفیکیټ کې داخله اخلئ نو دا پروګرام بیا دې ته بیا تاسو الیجیبل نه یې د ورک پرمټ. نو دې خبره ته به خیال ساتئ چې دا پروګرام چې کوم دی ډیپلومه او کم از کم 2 کاله دغه ډیپلومه. بیا به دې سره تاسو خپل مارکشیټ لګوئ، د هغې نه علاوه چې دی په اخره کې به بیا تاسو میډیکل چیک اپ کیږي او دا طریقې کار دی او په دې طریقه باندې بیا تاسو دغه ته راتلی شئ، کاناډا ته په سټوډنټ ویزا باندې راتلی شئ. تاسو ته د دې تفصیل وړاندې کوم د یو ډیمو په ذریعه باندې دا وګورئ. ها ملګرو، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې لکه تاسو به دا پروګرام څنګه سرچ کوئ نو دلته په ګوګل کروم به کولاو کوئ، په خپل براوزر کې به ولیکئ SDS کاناډا. نو چې تاسو کله SDS کاناډا ولیکئ نو دلته به دا پروګرام راشي، ای د راغی سټوډنټ ډایرکټ سټریم sdscanada.ca. ټیک شو، نو دا به تاسو کلیک کړئ، دا به کولاو کوئ او د دې ګورنمنټ افیشل ویب سایټ چې کوم دی د هغې پیج به کولاو شي. کله چې دا پیج کولاو شي تاسو به لاندې لاړ شئ. دا څه خبرې چې ما وکړې دا ټول معلومات په دې کې شته، او کم ملکونه چې کوم دي ما چې وویل چاینا، انډیا او مراکو، پاکستان، فلیپینز، سینیګال او ویتنام دا پکې دي. په دې پروګرام کې نور ملکونه نشته. داغه خبرې پکې ټولې دي. اباوټ SDS دا تاسو کتای شئ. الیجیبیلیټي کرایټیریا ما چې کومه خبره تاسو ته وکړه هغه په دې کې ده، او ټول شپږ واړه پوینټونه تاسو دلته هم په تفصیل باندې کتای شئ. د دې نه علاوه چې کومه خبره درته دوباره ما وکړه د DLI دپاره، نو دیو دا دي دا DLI په دې باندې ټول نمبره لیکلي دي چې ډیزګنیټډ لرنینګ انسټیټیوشن DLI کنه. نو دا DLI چې تاسو دغه کوي کولاو کوي نو دا به تاسو ته وښیي چې لکه څه دي او دا کم کالجونه دي او کم ځای کې. د دې نه پس بیا دا DLI دا ټول تفصیل دلته هم دی. بیا که دا تاسو کولاو کوئ دا DLI چې لیکلې ده نو بیا به ښکته راشي، دا تاسو ته به اوس دا انسټیټیوشن هغه پوره لیست راوښیي چې کم لیست دی او څه کوم کالجونه دي. ټیک شه، دې باندې تاسو په خپل هم بیا کتلی شئ. ښکته لاندې به لاړ شئ ټول پیج کې د ټول نه یې ښکته نو دلته لیکلی دی دا ویو لیست بای پروینس اور ټریټري. ټیک شو، تاسو به لکه ډېر خلک انټاریو ته راځي غټو صوبه، دلته تاسو صوبې منتخب کولی شئ. کومه صوبه کې تاسو کالجونه لټول غواړئ پاریو کې لټولی شئ، خو انټاریو کې تاسو ته فار ایگزامپل زه یم انټاریو کې ما دا د ورکو نو دی به ماته اوس د انټاریو کومه صوبه چې ده د دې کالجونو به ماته ټول لیست وښیي. دې ته تاسو ګورئ چې دې لیکلي DLI نمبر، نو د هر یو کالج بیا خپل نمبر دی او دغه شان بیا د هر پروګرام خپل کوډ نمبر وي. دا DLI دا نمبر دی. سیټي بره ورته لیکلې ده لاندې لکه دا په میسیساګا کې دی دا کالج، فرض کړه A1 ګلوبل کالج دی که نه، کیمپس یې ایست دی. نو دلته اوس دې خبره ته به مهمه خبره دا ده چې دې ته به خیال کوئ. آفرز PGWP الیجیبل پروګرام وایي دا کالجونه چې کوم دي نو دا دغه پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ ډیپلومې
افر کوي که نه افر کوي، نو دی وایي چې نو دې ته به ګورئ چې نو نو هغې کې به داخله نه کوئ، که نه بیا تاسو ته ورک پرمټ نه میلاویږي. دغه شانتې ښکته ځئ دا بلاشه کالجونه دي، اوس لکه دا لیست لګولی فرض کړئ د 5 لرالمه، نو دلته بیا تاسو ګورئ دا هم نو دا دی. اوس دا یو راغی برمپټن فایټ سنټر، او دا د ډي ال آی نمبر دی، او دی وایي چې دغه پروګرامونه موږ افر کوو. نو دا کالج چې بیا تاسو کولاو کوئ د ویب سایټ له لاړ شئ، نو په دې کې به بلاشه پروګرامونه چې بل له زه لاړ شم اوس دغسې، نو دی وایي نو ګوره دې ته به ګورئ، او په دې کې تقریبا ټول نو دي. بس په دې بل پیج کې وګورو، دلته دا یس دی، یعنې کیمبریان کالج، دا زموږ کالج دی، ما ته ډیپلومه کړې ده. دا کیمبریان کالج چې دی نو دی وایي چې یس که نه، نو کله چې دا یس نو بیا به تاسو په بل دغه کې دې کالج ته به لاړ شئ. دا کالج په بل براوزر کې کولاو کوئ، په دې کې به ټول پروګرامونه وګورئ، فل ټایم پروګرامونه چې کوم وي، او په هغې کې به اسانه ډیپلومه وګورئ. کومه ډیپلوما چې تاسو پوهیږئ چې موږ کولی شو تاسو سره د هغې پری ریکوزیټ برابرېږي، نو دغه ډیپلوما کې تاسو ته به داخله وشي، دا پوره پروسیجر به تاسو فالو کوئ. د هغې نه پس ضروري دا ده چې لکه تاسو چې کله کار کوئ دغه 2 کاله تاسو له ورک پرمټ درکوي، نو دې خبرې ته به خیال ساتئ، ډېر ضروري دا خبره مې هېره وه چې تاسو به هم په دغه پروګرام کې دغه کوئ، دا کومه ډیپلوما چې تاسو اخیستې ده، نو هم په دغه کې به تاسو ایکسپیرینس حاصلوئ. که په بل کوم ایکسپیرینس واخیستو، نو بیا به تاسو د پی آر کارت دپاره الیجیبل نه یا به تاسو نه پروسس کوي. نو دغه شانتي اسانه ډیپلوما به وګورئ، داسې کالج به وګورئ په کم کې پیسې لګي اسان کورس وي، تاسو پکې داخله واخلئ، او 2 کاله بیا ورک پرمټ په دغه دوران کې به تاسو له پی آر کارت پروسس شي، او بیا به تاسو دغه شانتي د کاناډا بلاشه کالجونه دی ګوره تاسو کته شئ نیکسټ 49 او د هغې نه هم نیکسټ ډېر شي کالجونه دي، په هر یو کې ښه په قلاره تاسو کته شئ، او ډېر په اسانه داخله کیږي، او په 20 ورځو کې دا پوره پروسس چې دی دا مکملیږي. ها ملګرو دا ډیمو تاسو وکړه چې لکه څنګه به تاسو سرچ کوئ دا اس ډي اس پروګرام، بیا په هغه کې به تاسو ډي ال آی ډیزګنیټډ لرننګ انسټیټیوټ ګورئ، بیا په هغه کې تاسو به دغه پرومس منتخب کړئ، او بیا کالجونه په کالجونه نو بیا لاړ شئ چې داخلي څه طریقې کار دی. نو ډیره اسانه طریقه ده او په دې پوره پروسسینګ باندې صرف 20 ورځې لګي، او بیا به تاسو ته کله چې داخله وشي نور پروسیجر بیا به تاسو هغه به لیټر امبیسي ته لیږي، امبیسي بیا تاسو سره کانټیکټ کوي، او دا نور ریکوایرمنټ چې دي نو هغه په هغه طریقه باندې پوره کیږي. نو هیله ده چې تاسو به په دې خبره پوه شوي، او د نورو ډیرو معلوماتي مهمو ویډیوګانو لپاره زما سره اوسئ، او الله مو خوشحاله او آباد لره. یو جهان.